ډیرو درنو قدرمنو اوریدونکو پام وکړئ د نن ورځې تازه مهمو او وروستیو خبرونو ته. لومړی خبر: یو اندونیزیایي خیریه بنسټ له افغانستان سره 10 میلیارد اندونیزیایي پیسې مرسته اعلان کړې ده. طاهر بنسټ ویلي چې د یونیسف ادارې په غوښتنه به د بشري بحران مخنیوي لپاره له افغانستان سره 7 لکه امریکایي ډالر کېږي دغه مرسته وکړي. دویم خبر: ذبیح الله مجاهد وایي چین غواړي په افغانستان کې په میلیاردونو ډالره پانګونه وکړي. د اطلاعات او کلتور وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد په یوه تازه مرکه کې په افغانستان کې د وروستیو امنیتي اندېښنو ته په ځواب کې ویلي چې داعش یو ستر تهدید نه دی او د اسلامي امارت ځواکونه هره ورځ د دغې ډلې پر وړاندې عملیات ترسره کوي. هغه زیاته کړې چې د داعش ډلې بهرني جنګیالي په افغانستان کې حضور نه لري او کوم واړه مزاحمتونه چې په دې وروستیو کې د دغې ډلې له لوري ترسره شوي دي، دوی هڅه کوي د دې ډلې ځالې پیدا او په بشپړه توګه له منځه یوسي. دریم خبر: د افغانستان اسلامي امارت هوایي شرکتونو ته د ټیکټونو د نرخونو په تړاو خبرداری ورکړی دی چې د هوایي چلند ادارې له لوري په خپره شوې اعلامیه کې راغلي چې د پاکستان PIA او د افغانستان کامیر هوایي شرکتونه باید د ټیکټونو نرخونه راښکته کړي. سرچینه وایي نرخونه باید د کابل تر سقوط د مخکې نرخونو په اندازه وي او که له دې امر سرغړونه کیږي نو اسلامي امارت به د یادو شرکتونو په پروازونو پر یاد خطي سیر باندې بندیز ولګوي. څلورم خبر: د مولوي امیر خان متقي په مشرۍ افغان پلاوی ترکیې ته تللی. بهرنیو چارو وزارت ویلي دی چې د سرپرست وزیر امیر خان متقي په مشرۍ افغان پلاوی د ترکیې د بهرنیو چارو د وزیر مولود چاوشغلو په رسمي بلنه له دوحې څخه انقرې ته تللی او ټاکل شوې ده چې په دوه اړخیزو اړیکو خبرې وشي. پنځم خبر: قزاقستان وایي افغانستان ته د وړو صادرات پیل کړي. د قزاقي رسنیو د راپورونو له مخې د دغه هیواد حکومتي چارواکو ویلي چې د صادراتو په برخه کې شته ستونزې حل شوي دي او افغانستان ته د وړو صادرات پیل کړي دي. د قزاقي رسنیو د راپورونو له مخې قزاقستان افغانستان ته تیر کال شاوخوا 2 میلیونه ټنه اوړه او نور غلجات صادر کړي دي. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو تر پایه لیدلی وي. که مو ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.